سلام ګران اوریدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. حکمتیار وایي د پګړۍ جبري کول د اسلام سره په ټکر کې دی. حبیب حکمتیار د خپل پلار ګلبدین حکمتیار د بدر فرښتې او لنګوټې تر سترلیک لاندې په خپاره کړي بیان کې د اسلامي امارت پر مذهبي کړنو، تعلیمي تګلارو او د واک پر جوړښت توندې دیني او سیاسي نیوکې کړي دي. ګلبدین حکمتیار ویلي چې اوسنی واک د ځینو غرضي کبرجنو او ډګمارانو لاسته ورغلی چې له دین څخه دام او دکان جوړ کړی او د دین د روح یعنی عدالت او شورا پر ځای پر فرعي مسایلو لکه پګړۍ، دم او تعویذونو ډیر تمرکز کړی. حکمتیار استدلال کړی چې الله جل جلاله د حج په فریضه عبادت کې پر حاجیانو د احرام پر مهال د سر پټول حرام کړي او د رسول الله څخه هم لوڅ سر حج او لمونځ ثابت دی. نو ځکه په عام حالت کې د لوڅ سر لمانځه ناروا ګڼل بې دلیله دي. هغه زیاته کړه چې په ټول قرآن کریم کې د لنګوټې یعنې پګړۍ په اړه صراحتا او اشارتا هیڅ حکم نشته او پګړۍ د عربو تر اسلام وړاندې یو کلتوري دود و نه مذهبي امر. حکمتیار ادعا کړی چې د طالبانو پر راتګ سره د پیرانو د لاس او پښو ښکلولو، جادوګرۍ، د تعویذونو بازار او په مسجدونو کې د مذهبي نڅاو بازار تود شوی او ځینې کړۍ ورته حاشوي روایتونه لټوي. نوموړي په سختو ټکو د طالبانو پر هغې پریکړې نیوکه کړې چې تر بلوغ لاندې ماشومان د مدرسې او مکتب ته له پګړۍ پرته نه پرېږدي او په لښتو او څپېړو وي. هغه ویلي دا د جهالت او سفاهت انتها ده. الله جل جلاله نابالغ ماشوم له فرایضو معاف کړی، خو تاسو یې پر مباح عمل مجازات کوئ او له فرضي تعلیم یې محروم کوئ. په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ وهل په کلکه تحریم کړي دي. پخوانی جنرال د دوو ښځو د قتل په تور نیولی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې جنرال شعورګل پښتون یې د دوو ښځو د قتل په تور نیولی دی. زدران ویلي چې جنرال شعورګل د تېرې جمعې په ورځ د کابل ښار د 10مې امنیتي حوزې نیولی دی. خالد زدران نن د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال جنرال شعورګل پښتون په خپل جرم اعتراف کړی او دوسیه یې اړوندو ارګانونو ته سپارل شوې ده. خالد زدران د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویلي، خو سرچینې وایي چې وژل شوې ښځې یوه د میرمنه او بله یې خواښې وه. پښتون وایي پاکستاني ریاست پښتنو ته د لوی لارې له ډاکوانو هم بدتر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی پی ټي ایم مشر منظور احمد پښتون ویلي چې پاکستان د پښتنو سره داسې چلند کوي چې له لوی لارې د ډاکوانو څخه هم بدتر دی. نوموړي ویلي چې وړ ماښام د پی ټي ایم مخکښ غړي فرید افریدي د پېښور له ارباب روډ پاکستاني استخباراتي ادارو تښتولی دی او تر اوسه لا هم لا درکه دی چې دا د سختو اندېښنو وړ موضوع ده. پښتون زیاته کړې چې د پښتنو پر ضد د جبري تښتونو، لا درکه کولو او بندي کولو لړۍ دوام لري او دا کار د قانون او انساني حقونو ښکاره سرغړونه ده. ورته مهال نوموړي ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې د خپلو قوانینو له مخې هم مکلف دي چې نیول شوي کسان په 24 ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کړي، خو دا اصل په دوامداره توګه تر پښو لاندې کیږي. ورته مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ له پاکستان غوښتي چې د فرید افریدي په ګډون ټول نیول شوي او لا درکه شوي مخکښان د ژر تر ژره خوشي کړي. میرزکوال وایي شرق او غرب دواړه د غني پر ضد ولاړ. په جمهوریت نظام کې د کورنیو چارو پخواني وزیر عبدالستار میرزکوال د ډاکټر اشرف غني د زوکړې د کلیزې په مناسبت په یوه خپاره کړي ریادکت کې هغه د افغانستان په تاریخ کې یو له تر ټولو باسواده، قاطع او برنامه لرونکو ملتپالو مشرانو څخه بللی دی. میرزکوال ویلي چې ډاکټر غني ته په میراث کې یو داسې نظام پاتې و چې اقتدار او سرچینې پکې د تنظیمي ډلو ترمنځ ویشل شوې وي، خو هغه د دغو ننګونو سره سره د هېواد د مدرن کولو هڅه وکړه. د میرزکوال په وینا ولسمشر غني په یو وخت کې په څو جبهو کې په مبارزه بوخت و. هغه هم د تپل شوي جګړې لمبې مړې کولې، هم یې د تنظیمي غوښتنو، قومګرایي او فساد پر وړاندې جګړه کوله او هم یې د حکومت جوړښت له سنتي حالت څخه مدرن او ځوان سالارۍ ته لیږداوه. میرزکوال په ډاګه کړی چې ډاکټر غني د مذاکراتو تر نوم لاندې د جمهوریت د سقوط د هغو پړاوونو او توطیو په مقابل کې کلک سنګر نیولی و چې له غربه تر شرقه د افغانستان د نظام د نړولو لپاره جوړ شوی و. نوموړي منلي چې د غني په اداره کې د لومړۍ نړۍ د هیوادونو په څېر نیمګړتیاوې شتون درلود، خو زیاتوي چې د هغه په مشرۍ کې د وطن بیرغ هسک رپېد او د هیواد د سرلوړۍ لپاره په زړونو کې ملي هیله ژوندۍ وه.
ایران د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات پر دغه هیواد برید وکړي نو جګړه به یوازې د منځني ختیځ تر حدودو محدوده پاتې نشي بلکې نورو سیمو ته به هم وغځېږي. دا خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې نږدې یو ساعت مخکې د نظامي عملیاتو د بیا پیل پریکړه کړې وه خو په وروستۍ شیبه کې د ډیپلوماسۍ لپاره وځنډوله. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو خبرې له تیرو شپږو اونیو راهیسې په لویه کچه بې پایلې پاتې شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم یو ځل بیا تهران ته سفر کړی څو د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې دوام ومومي. اسلام آباد تر دې وړاندې هم د خبرو اترو یو پړاو کوربه‌توب کړی و. اقتصادي معاونیت خبر ورکړی چې تېره شپه د ملا عبدالغني برادر له لوري په بلخ ولایت کې د لاجورد استوګنیز کمپلیکس د جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل شوه. د اقتصادي معاونیت د معلوماتو له مخې په دغه عصري ښاري پروژه کې د خصوصي سکتور له لوري 150 میلیونه ډالره پانګونه کېږي. د اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې د ملا برادر له قوله راغلي چې دوی د هیواد اقتصادي خپلواکۍ د پانګونې جذب او زیربنایي پروژو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې د قوشتېپې صنعتي فابریکو لوی لارو او برېښنا چارې روانې دي ترڅنګ د ښاري پراختیا د ماستر پلانونو په نهایي کېدو او تطبیق هم عملي کار روان دی. دا پروژه پر شاوخوا 20 جریبه ځمکه جوړیږي چې پکې 1448 اپارتمانونه په عصري او معیاري بڼه رغول کېږي. دا استوګنې ترڅنګ دا کمپلیکس سوداګریزې او روغتیایي برخې، ښوونځي، شنې ساحې، مسجد او د تفریح او ورزش ځایونه لري. د دغه کمپلیکس په جوړېدو سره به شاوخوا 1000 هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شي. ملا برادر ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت د ساختماني سکتور پوره ملاتړ کوي او پر کورنۍ او بهرنیو پانګوالو یې غږ کړی چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. افغان پانګوال او سوداګر میرویس عزیزي ویلي چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د پخواني چټک توپ اچوونکي شاپور زدران د روغتیایي وضعیت د پوښتنې لپاره هند ته تللی او د هغه له کورنۍ سره یې لیدلي دي. عزیزي ویلي شاپور زدران له څه مودې راهیسې د یوې جدي ناروغۍ له امله د هند په ډیلي کې تر درملنې لاندې دی او دی توانېدلی چې د سفر محدودیتونو سربیره د هغه لیدو ته ورشي. هغه زیاته کړې چې د شاپور د درملنې او روغتیایي وضعیت په اړه له نږدې معلومات ترلاسه کړي او د هغه کورنۍ ته د درملنې لګښتونو د برابرولو لپاره اړینه مالي مرسته هم کړې ده. عزیزي ټینګار کړی چې د شاپور زدران مالي ملاتړ د هغه تر بشپړې روغتیا پورې دوام ولري. نوموړي ویلي شاپور زدران هغه لوبغاړی دی چې د افغانستان د کرکټ په ډګر کې د خپلو لاسته راوړنو او ځلانده لوبو له لارې میلیونونو افغانانو ته د خوښۍ او ویاړ احساس ورکړی دی. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له پخوانیو او پیژندل شویو چټکو توپ اچوونکو څخه